مرګري موږ دا تاسو کې چې عمران دیوانه بوکس په چیته ملایږي ته بوکس چاپ کړی دی مارکیټ کې شته او کني شته ما چې کوم بوکس چاپ کړی او ته په خوب دی هغه لکه اوس ما ختم کړی دی هغه اوس لکه نه غواړم چې بیا هغه شي چاپ شي یا دوباره راوځي اوس دوباره بل کتاب چاپ کوم سهران ما ورله ښه دی سهران هغه ته په خوب دی کې کوم شعرونه یا هغه باندې نه راوباسم نور ونز لکه دې سره مکس کوم یو کتاب خو یو کتاب چاپ کړی جی خو نن سبا کې تو کتاب نشي چې خلک مارکیټ نه واخلي نو نن سبا ان شاء الله ډیر سر پر راشي کتاب او خیالي صاحب خو ډیر لکه وړاندې نه شاعر دي زمونږ د خیالي صاحب کوم شعر چې هغه وختونه ته تلوات جوړه ملاش ډیر زبردست سیستم باندې او ډیر زبردست حالات باندې ویلو جوړه ملاش په ډوګر کې د کسانو کا خدای کولو کام به زمونږ شو خدا به دنه په خپل خپل ورسې ده خیالي صاحب دی کې څه انتري وغیرہ کڅ ویمنو نه خیالي دومره څه وی کا عمران دیوانه فرمایش لکه ته موسی پوری ته خو به ماغه نظر کې ولیدای شوی چې یاره دا غزل لوړلو مته خو ماغه نظر تر عمره پورې لیدای شي لکه ادب مثال هم دا خاصه بل وختونه ته نه بل شعر مړه خاصه بیا به نوی شعر کومه شوګ نوې څه شعر وی خاصه مهرباني کثیر شاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایي حیوان خو نه پوهیږي په حیوان لوبي کوي حیوان خو نه پوهیږي په حیوان لوبي کوي او انسان سره د پوهې په انسان لوبي کوي او د داسې انسانیت نه څه خلوص او مینه زده کړم د داسې انسانیت نه څه خلوص او مینه زده کړم چې هر یو مې د خوږ زړه په ارمان لوبي کوي او بادشاه د زمانې خو یو الله دې چې بتلوي بادشاه د زمانې خو یو الله دې چې بتلوي ظالم خو په مظلوم په خپل دوران لوبي کوي او د زړه کور خو کعبه ده یو الله پکې وسیږي د زړه کور خو کعبه ده یو الله پکې وسیږي خو زمون د زړه په کور کې خو شیطان لوبي کوي ډېر خبیا شي ملګرو ته د زړه کور خو کعبه ده یو الله پکې وسیږي خو زمون د زړه په کور کې خو شیطان لوبي کوي او افسوس دی چې خپل مور او پلار ته ډیډي او ډیډ وایي افسوس دی چې خپل مور او پلار ته ډیډي او ډیډ وایي همدغه پښتانه په خپل زبان لوبي کوي او رخصتي خپل عمل یو خیالي والا نور څه نشته رخصتي خپل عمل یو خیالي والا نور څه نشته دا نن چې غیر مسلم په مسلمان لوبي کوي ډېره مننه ډېره مننه اخر کې څه مسجد وي د امکتونکو ته بس موږ څه مسج ورکو د پیغام چې برسه بس سیدا چې بل سوالي سره بس هر سړی ته پکور دی چې د غریب سړی قدر وکړي او هر سړی ته پکور دی چې هغه د قلم قدر وکړي او علم وکړي تعلیم وکړي او چا پورې مثال سپکه خبره او نه خال د ما کوي ډېره مننه زما په خبرو باندې څوک خفه نه شي بالکل زه قدم کوم یو خیالي او بل عمران دیوانه چې تر محتاج نه دی اور ډېر مننه کوي خیالي چې موږ سره د ما ویډیو ته عمران دیوانه کې نه ول ډېر مننه ډېر شکر تر بل ویډیو پر خپل مدینه ورته ورکړه د الله لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته